طالبانو یو ځل بیا ټولو حکومتي منصوبینو ته د عفو اعلان تکرار کړ. طالبانو په داسې حال کې ټولو دولتي کارمندانو منصوبینو او مامورینو ته د عفو اعلامیه تکرارا خپره کړه چې اوس مهال 18 ولایتونه د دوی تر کنټرول لاندې راغلي دي. د طالبانو له لوري په نشر شوې اعلامیه کې له دولتي منصوبینو غوښتل شوي چې د دښمنانو له منفي تبلیغاتو دې نه متاثره کیږي او د تېښتې او له خپل هیواده د وتلو پر ځای دې په نیول شوي ولایتونو کې خلکو ته خدمات وړاندې کړي او په خپل بخش دې کار وکړي. اعلامیه وړاندې زیاتوي چې طالبان به ټولو هغو کسانو ته هم په راتلونکي اسلامي نظام کې د هغوی د استعداد اړوند چارې برابروي چې له دې وړاندې له امریکایانو او کابل حکومت سره کار کړی او د دوی پر ضد وه. اعلامیه کې له خپلو جنګیالیو غوښتل شوي چې نیول شوو غنایمو سره خیانت ونه کړي، د خلکو امنیت تامین او د هیچا کور ته بغیر له اجازې ولاړ نه شي او که دا کار چا وکړ مجازات بشي. طالبانو هیوادوالو ته د امنیت ډاډ ورکړی او له تجارانو یې غوښتي چې خپل کاروبار ته ادامه ورکړي او په وینا یې اسلامي امارت به یې کاروبار لپاره مناسب او پرامنه فضا برابروي. د طالبانو اعلامیه داسې مهال خپریږي چې تر دې وړاندې هم طالبانو دولتي منصوبینو لپاره همدا ډول اعلامیې خپرې کړي چې پترس کې په نیول شوو ولایتونو کې ورته ګڼ شمېر دولتي منصوبین تسلیم شوي او د دوی د سر او مال تضمین یې ورکړی دی.